تازه خبر: ولسمشر غني د اوږدې خاموشۍ څخه وروسته د جمهوري نظام په سقوط باندې غږیږي. ولسمشر غني له چا سره او کله مرکه لري، د هغه په اړه تازه څه ویل شوي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان بې واکه شوي ولسمشر اشرف غني ته نږدې سرچینو ویلي چې هغه د جمهوري نظام له سقوط څخه وروسته سبا په لومړي ځل د یوې مرکې په ترڅ کې د نظام د سقوط په عواملو غږیږي. د جمهوري نظام د چارو ادارې د فرهنګي او ټولنیزو چارو رئیس محبوب شاه محبوب ویلي چې ولسمشر غني په دې اړه له BBC سره سبا ته مرکه لري. د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له ننوتلو او د جمهوري نظام له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې ډاکټر اشرف غني یوې نړیوالې رسنۍ سره مرکه کوي. هغه د نظام له سقوط او هیواد نه تر وتو وروسته تر اوسه یو ځل د ویډیويي پیغام له لارې ملت ته یوه لنډه وینا کړې وه. اشرف غني په دغه وینا کې خواشیني ښودلې وه چې د جمهوري نظام ترڅنګ طالبان او نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې هڅو په بریالیتوب کې پاتې راغلل او په ګډه یې سیاسي ماته وخوړه. د ولسمشر غني له هغې وینا وروسته پر هغه نږدې سیاسي ملګرو، طالبانو او بهرنیو لوري له اړخه سولې سره د مخالفت، فساد، ناسمې رهبرۍ او نورو ناکامیو ګڼ تورونه لګول شوي. تمه کېږي چې ولسمشر غني به دې تورونو ته په خپله دې لومړۍ مرکه کې ځوابونه ووایي او ملت ته به د نظام ړنګېدو ناویلې برسېره کوي. یوې باوري سرچینې تاند ورځپاڼې ته وویل چې د ولسمشر غني دا مرکه سبا ممکن ترسره او راتلونکې پنجشنبې خپره شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو ترپایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.